سلسله علي خیل څوک ده؟ اغلې سلسله علي خیل په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور ده. اغلې سلسله په نړیواله امنیت او نړیوالو اړیکو کې د ماسټرۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. په 2019 کال کې د لاندې عکسونو په خپرولو سره ویلي و چې د پاریس په ساینسپو پوهنتون کې د ماسټرۍ لپاره داخله اخیستې. همداراز ویلي وو چې په برلین کې د اروپا د سیاسي څېړنو په بهترین انسټیټیوټ کې هم یو کلنه ماسټري بشپړه کړې ده. دا به دوهمه ماسټري وي. اغلې سلسلې علي خیل په 2019 کال کې له یوې افغاني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو زه په دې آند یم چې یوازې د زده کړو له لارې افغانستان ودانولی او د وطنوالو نیمګړې هیلې پوره کولی شو. زه له هر وطنوال څخه هیله لرم چې په خپلو درسونو کې هڅه وکړي او د نړۍ ښو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دا د افغانستان لپاره یو مثبت ګام دی. همداراز د خپل ماشومتوب په اړه ویلي وو په ماشومتوب کې مې د یوې جوړې جامې د اخیستلو وس نه درلود. هغه مهال مې لاسي ګروپ او ویلیکن ته درسونه ویل او ډېرې سختې مې تېرې کړې. همداراز د خپل ماشومتوب په اړه ویلي وو په ماشومتوب کې مې د یوې جوړې جامې د اخیستلو وس نه درلود. هغه مهال مې لاسي ګروپ او ویلیکن ته درسونه ویل او ډېرې سختې مې تېرې کړي چې دغه ځای ته ورسېدم. زه د خپلو زده کړو له لارې د سوله ییز افغانستان لپاره مبارزې ته دوام ورکوم. اغلې سلسلې په پاکستان کې تر تښتول کېدو وروسته ژوندۍ خوشې شوه، خو کورنۍ یې ویلي چې شکنجه شوې او دا مهال په روغتون کې ده. د نورو جالبو معلوماتو لپاره شاندار یوټیوب چینل سره اوسئ. تر بیا ښې چارې. Reality to Pakistan interfere in the different part and different things here in Afghanistan. They started war here in Afghanistan. The people of Afghanistan, after now, they don't give less to do interfere other. We will be send one of the letter for international community. Don't let Pakistan to they interfere here in Afghanistan. Don't let they fight in Afghanistan. Pakistan killed innocent people here in Afghanistan. In the spin bulldog in Kandahar, the transfer fighter. They fight Afghan soldier. This is reality. Why international community not told to Pakistan to don't interfere in Afghanistan?